ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې په کندهار کې د اشوکا د دغې کتیبې برسیره یوه بله کتیبه هم کشف شوې ده چې متن یې د آی خانم له کتیبې سره یو ډول دی. د استاد د لیکنې له مخې یوه پنځه کرښیزه بله کتیبه چې په دې متن ده هم هغه وخت کې موندل شوې وه. په کوچنیوالي کې ښې زده کړې وکړه، په ځوانۍ کې خپل خواهشات کنټرول کړه، په لویوالي کې صادق او رښتینی اوسه، په زړښت کې ښه نصیحت کوونکی اوسه او د ژوند په وروستیو ورځو کې پوه شه چې باید څنګه له افسوس پرته مړ شي. او دا تقریبا هماغه احکام یا لارښوونې دي چې بودا پرې باندې ټینګار کاوه او ښکاري چې په یونان باختري دوره کې د بودا لارښوونو ته درناوی کېده.